بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ جی چینل. په دې ویډیو کې موږ د سمارټ منی کنسپټ لومړی ویډیو شروع کوو. په دې سیریز ان شاء الله موږ کوشش کوو چې تاسو په سمارټ منی کنسپټ باندې کلیر پوه شئ. ډیر خلک د سمارټ منی کنسپټ باندې پوښتنې کوي، موږ د میسج کوي راته چې د سمارټ منی کنسپټ باندې ویډیوګانې راته جوړې کړئ، خو موږ څه سیریز مخکې هغه کمپلیټ کړو، نو هغې نه بعد موږ چې دا شروع کوو، نو د اوس ان شاء الله شروع شو. دې باندې فوکس وکړئ ځکه دې کې بعض شیونه لږ مغلقه دي، بعض شیونه لږ زره تاسو لږ شاید کنفیوز کړي، ګډوډ هم کړي. نو هر ویډیو بار بار کوشش وکړئ ریپیټ کړئ، ځان سره سی ایکسپلینیشن سی فکر سره کوی شئ، لږ نوټ ځان سره لئ تر څو تاسو سمارټ منی کنسپټ باندې پوه شئ. نو چې پوه شئ بیا دومره مشکل بیا نشته. سید ان شاء الله راځئ چې خپل ویډیو سٹارټ کوو. ګوره سمارټ منی کنسپټ، واټ از سمارټ منی کنسپټ او امپورټنٹ پارټس اف اس ام سی مطلب سمارټ منی کنسپټ. صحیح شو، مهم پارټونه مو په دې ویډیو کې موږ وایو، سمارټ منی کنسپټ هم تشریح کوو څه ته وایي. ښه دلته څه ګوره، دلته موږ دلته ګوره موږ دلته انګلیش کې ته لیکلی، تاسو که دلته ویډیو ځان سره سټاپ کوئ، سکرین شاټ یا عکس شیا چیالی، ځکه چې دا نوټ هم ځان سره تاسو وګورئ دا هم درته ښه راځي. زه درته پښتو کې سی کلیر کنفرمیشن در کوم چې څنګه تاسو سمارټ منی کنسپټ مطلب څه والی، څه شی دی سمارټ منی کنسپټ. صحیح شو. ښه دلته زه د انګلیش کې اول دا وایم، واټ از اس ام سی کنسپټ یا سمارټ منی کنسپټ څه شی دی. Smart money concept یا SMC یعنی smart money concept trading is a trading strategy that focuses on identifying and trading with the smart money. دې پورې تاسو فکر وکړئ، ګوره سوچ وکړئ، دې ته لږ زه تشریح دی کوم تر دې ډاټا پورې. صحیح شو. سمارټ منی کنسپټ دا په خپل یو ټریډینګ دی، ټریډینګ یا ټریډینګ سټریټجي ده چې خلک یې کاري په خپلو ټریډینګ کولو کې یا په خپل ریل اماونټ باندې یا په ډیمو کې تاسو سمارټ منی کنسپټ نه څه کوی شئ، ټریډینګ کې استفاده کوی شئ. دا فوکس کوي یعنی توجه کوي یا توجه کوي په څه شي باندې، ایډنټیفاینګ را برسېره کوي، را معلوموي ان ټریډینګ او ټریډینګ پې کېږي ویت دا سره د څه شي سمارټ منی. سمارټ منی مطلب د یو خاصو ځانګړو پیسو، ځانګړې پیسې ورته وایم چې څه ته وایي، ځانګړې پیسې. صحیح شو. دا لغت ځان سره ذهن کې کېنوئ، سمارټ منی. سمارټ منی او د سمارټ منی کنسپټ یو معنا لري، دا ذهن کې کېنوئ، ورته وایم چې دا سمارټ منی کوم شي کومې پیسو ته وایي. ښه او د ډاټ نه دې خوا تاسو وګورئ، دا ډاټ نه دې خوا تر دې ډاټا پورې، دې ډاټ نه والا تر دې ډاټا پورې دغه دوه درې خطه څلور خطه، دا اصل کې مفهوم ټول دلته پروت دی. د سمارټ منی کنسپټ مفهوم ټول په دې درې څلور خطو کې پروت دی چې څه مطلب دی. The smart money refers to large institutional ذهن کې کېنوئ، institutional اوس مخکې لږ پسته بیا په دې تشریح کوم چې institutional investors څه ته وایي. institutional ذهن کې کېنوئ، institutional investors such as the banks and hedge funds who are believed to have a significant influence on the direct of the market. صحیح ده. و د دې مطلب چې شو دې نه دې پورې دغه مهم دی. ګوره دا یو سمارټ منی چې دا یو خاصې پیسې چې ریفر کیږي، ریفر مطلب یو چاته مطلب مستحق کیږي، یو چاته ځانګړی کیږي، ریفر کیږي. صحیح شو. ټو ا لارج انسټیټیوشنل انویسټر، په یو غټه سطحه باندې institution investor ورته وایم چې څه ته وایي، such as a bank، د بانک په شانتې hedge funds شانتې who believes in have a significant influence on the direction of the market، څوک چې د مارکیټ د چینجولو قوت لري. صحیح شو. په دغه ځای پورې تاسو دې لاندې مفهوم والی وزه ته تشریح کومه چې انسټیټیوشنل انویسټر څه ته وایي او د انسټیټیوشنل انویسټر باندې پوه شئ، بس پوه شئ دا ټول مفهوم همدغه یو انسټیټیوشنل انویسټر کې دی او د سمارټ منی کنسپټ سمارټ منی کنسپټ هم انسټیټیوشنل انویسټر کې دی. صحیح شو. ښه او دلته ګوره زه ته اگزامپل کوم، منګه ټریډینګ چې دی، ګوره ټریډینګ منګه دوه رقمه کوو، څو رقمه یا دوه رقمه خلک چې کوي ټریډینګ کوي. زه به دا لږ سیټ ته کومه داسې. صحیح شو. ګوره ټریډینګ چې دی څنګه کوي، دوه رقمه خلک چې کوي ټریډینګ کوي، دوه رقمه خلک چې کوي ټریډینګ کوي. یو ته وایي انسټیټیوشنل، یو ته وایي چې انسټیټیوشنل، اس به مو سره ولیکو، آی به مو سره ولیکو، بس دی 19 انسټیټیوشنل لاندې تیر لیکل شوی سي. یو ته انسټیټیوشنل، بل ته وایي ساده وایي سیمپل ټریډرز، سیمپل traders، بس دا نوم یې زده کړئ. صحیح شو. سیمپل ټریډرز
اس ټي به کوجه سیمپل اس ټي یا سیمپل ټریډر چې موږ کم عام موږ تاسو ټول خلکو ته سیمپل ټریډران وي صحیح شو وس سمارټ منی کنسپټ په دې دواړو کې په چا چلیږي صحیح ده سمارټ منی کنسپټ په دې دواړو کې په چا چلیږي سمارټ منی کنسپټ په دې دواړو کې په چا چلیږي په چا چلیږي په سیمپل ټریډران نه چلیږي په انسټیټیوشنل باندې چلیږي چا باندې چلیږي په انسټیټیوشنل باندې چلیږي صحیح ده په انسټیټیوشنل انویسټرانس باندې چلیږي ها وزه انسټیټیوشنل انویسټر څه ته وایي انسټیټیوشنل انویسټر هغه انویسټرانو ته وایي هغه پیسو اچونکو ته وایي چې څوک ډیر په کروڑونو روپۍ په مارکیټ کې په یو شي کې بندي کاغه مثال سټاک دی کاغه مثال فورکس دی کرنسی نه دي مثال همداسې انډیکس دي بیٹ کوین دی مثال کرپټو کرنسی نه مثال نور دسه دغه چې دی مثال ډېرې کمپنۍ نور دي مثال په هر یو ځای کې دا دوه رقم ټریډران شته یو سیمپل یو انسټیټیوشنل دي صحیح شو ښه اوس انسټیټیوشنل اوس کم رقم خلکو ته وایي انسټیټیوشنل خو مارته ویل چې ډېر په غټه سویه باندې چې څوک انویسټ کوي په مثال 100 کروڑه 200 کروڑه 1500 کروڑه 1000 کروڑه ډالر افغانۍ یا مثال انډیا سټاک مارکیټ غټ دی هندي کالدار یا مثال دسه امریکا دی لندن دی هر ځای کې سټاک هم شته فورکس هم شته یا د نور ځین نه خلک دا کوي نو نور ځین ټریډینګ چې فورکس کې اکثریت په ډالرو کې کوي نو ډالرو کې کروڑونه لکونه نه کروڑونه ډالر چې څوک انویسټ کوي هغه د انسټیټیوشنل وي صحیح شو ها او دا انسټیټیوشنل کم دي انسټیټیوشنل خو مو پیژنده چې ډیر یو های لیول انویسټران ته وي صحیح شو او سیمپل ټریډران مثال موږ تاسو غوندي مثال $100 $1000 $2000 $10000 $10000 $50000 $1 لک $2 لک $15 لک $10 لک $10 لک ډالر دې ته موږ سیمپل ټریډران وایو صحیح شو ګوره د $500 نه والا تر $50 لکو ډالرو پورې چې څوک انویسټ کوي په دې مارکیټ کې هغه د موږ سیمپل ټریډران وایو صحیح شو سیمپل ټریډر وته وایو دا سیمپل ټریډر بيخي ذهن نه وباسي سیر ته کې ځکه چې دا سیمپل خلک دي موږ تاسو ټریډ کوو او موږ تاسو چې په چا باندې اس ام سی چې کوو یعنی سمارټ منی کنسپټ چې چلو هغه په انسټیټیوشن باندې چلو انسټیټیوشن کې موږ څنګه چلو زته دا ویم چې څنګه چلو صحیح ده ښه وزته دا مهمه خبره دا وکړه چې انسټیټیوشنل کې موږ سره څوک موجود دي انسټیټیوشنل کې موږ سره چې دي څوک موجود دي دی باندې ځان پوي کوي دا د خبر باندې ځان پوي کوي به نور بس تاسو انسټیټیوشن خپل کلیر کی انسټیټیوشنل کې بروکرونه موجود دي دا موږ چې مثال دا دغه کو پکې اکاونټونه جوړو مثال ایکسنیټ شو بل شو دا د سټاک د فورکس بروکر شي دي همدا شان د سټاک کوم بروکر دي مثال انډیا نه بعض بروکر نمونه زاورم مثال زور شهر در دور د کچې ګروپ نوم دی یو دا بروکر دی ګروپ نوم زوریدا د کا دغه سنمونه دي نو هغه بروکر چې دی هغه ته د ټول ته موږ انسټیټیوشنل بروکرز وایو هغه کمپنۍ نه چې عام خلک یعنی سیمپل ټریډران او د انټرنیشنل یا سټاک مارکیټ یا فورکس مارکیټ انټرنیشنل مارکیټو سره کنیکټ کوي د هغه مینس کې چې کوم کمپنۍ نه دي هغه ته موږ بروکرز وایو چې وایو بروکر وته وایو نو هغه بروکر ته انسټیټیوشنل وایي ځکه چې دوی سره تر ډیر حد پورې شوی دوی ولې دومره ډېرې پیسې ځکه ډېرې لګوي چې دوی سره یو څه حده پورې ډیټا وي معلومات ډېر وي اوس موږ سره خو سیمپل چې دی موږ سره سیمپل ټریډران سره موږ سره د چارټ او نیوز یو څه وړو خبرونه ډېر شی نه را سره خو د بروکرو سره حتی موږ چې کله ټریډونه لګو د هغوی هغه ټول ډیټیل مثال مشهوره کوم بروکري چې دي مثال اوس ایکسنیټ شو اف بی ایس شو آی سی مارکیټ شو داسې نور اف ایکس پرو ډېر نورې بروکري دي چې هغه مشهوره دي هغه کې ډېر زیات خلک انویسټ کوي نو هغوی ته اندازه لګي چې اوس څومره خلکو په کمې کرنسۍ کې مثال یا کم بروکر کم سټاک کم پی آر کې مطلب د انویسټ کړی دی نو انویسټ یې پیسې اچولې دي نو هغه معلومات دوی ټولې او بیا هغې طرف ته یو
پول بیک کوي یا مثال د اس ام سی په حساب اصطلاحات شوی مثال آرډر بلاکینګ کوي چینج اف کریکټر کوي همدا شانتې بریک اف آرډر کوي بریک اف بلاک کوي ډېر شي نه دی فلو کوي آرډر فلو چې ورته وایي صحیح شو دا به انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې چې دا څه کار کوي څنګه استفاده ترې نه کېږي د نورو چې کوم نومونه مې اوس واخیسته داسې اضافه نور هم دي نو دا ټول چې دی بیا موږ د انسټیټیوشنل بروکرانو د انسټیټیوشنل انویسټرانو په واسطه باندې مارکیټ ډېر یو غټ موو کوی شي یا خوا بره یا لاندې صحیح شو بیا بل څوک دې کې شامل دي مخکې لاندې هلته نوم شته دی بینکس چې بینکس شامل دي بینکس غټ غټ بینکونه دي چې هغوی مثال په یو وار سلهاو لکه ډالر سلهاو کروڑونه ډالر چې کوي په یو کرنسیانو کې اچي دا معلومه خبر ده چې یو کرنسي کې ډېر نشي نم دي چې امپیکټ اثر لري خو یو خاص څه شی دی یو های لیول انویسټ یو طرف ته مارکیټ هماغه طرف ته ډېر زیات زور بوزي که یا ډېر وخت لږ وخت پروا نه کوي خو حتمنې بوزي صحیح ده په دې خبره خو انشاءالله پوهېږئ نو همدغه شانتې بینکس ته انسټیټیوشنل ویلی شو چې دویم په کروڑونو روپۍ چې دی دویم په سټاک مارکیټ کې فورکس کې نور دا شانتې مثال کرپټو کرنسي کې دی کې نورو دغې کې خو اکثریت بینکونه چې دی هغوی به په سټاک مارکیټ کې ډېر انویسټ کوي خو انسټیټیوشن ورته ویلی شو چې بینکونه په کروڑونو روپۍ چې کوي د کمپنیانو کې یا په کرنسیانو کې دی کې په یو بای طرف ته یا سیل طرف ته چې مارکیټ هما خواته شي کوي زور کوي صحیح شو بل څه شی دی بل سیمپل کروڑپتیان ټریډران چې ورته موږ وایو کروڑپتیان مطلب دا چې نور بزنسونه معیار څه چې مثال غټ غټ بزنسمینان هغوی راځي په یو دم 100 کروڑه 50 کروڑه 200 کروڑه چې کوي مارکیټ کې اچي او بای طرف ته وي یا سیل طرف ته وي نو مارکیټ دلته چې دی چې کوي مارکیټ هغه سیټه موو کولی شي چې های یا بولی گزارش ریچ مطلب مالدار غټ خلک چې کوم دي صحیح شو دا درې شیونه دا شو همدا شانتې مثال نور به کوم خلک وښیو نور چې دی مثال انسټیټیوشن ورته ویلی شو چې انسټیټیوشن کې نور دغه راځي بیا دې دپاره بعضې خپلې نورې پرایویټ کمپنیانې دي پرایویټ غټې کمپنۍ چې هغوی د ډېرو غټو انویسټرانو نه پیسې ټولوي بیا هغوی په یو جمع باندې مثال د 10 شلو 10 او 50 انویسټران نه لږې ټولې کړي هغه مثال جمع کې 500 کروڑه 200 کروڑه 1000 کروڑه ته ورسي جمع کې به په یو واره په یو ځکه انویسټ کوي نو دې ته موږ یو پرایویټ مثال پرایویټ کمپنیز یا پرایویټ بروکرز دې ته ویل شي پرایویټ بروکرز یا پرایویټ کمپنی مرته ویل شي شو نو دا تاسو پیژنئ چې انسټیټیوشنل اس ام سی باندې ټول انسټیټیوشنل اثر غورځي او د هغې نه به موږ استفاده کوو صحیح شو دوی خو کروڑونه روپۍ لګوي او موږ خو لږې روپۍ لګوو نو هغه لږې روپۍ دوی سره موږ یو ځای موو کوو تر څو چې دوی پروفیټ کوي نو موږ هم ورسره څه وکړو پروفیټ حاصل کړو صحیح ده انشاءالله دې کنسپټ باندې به سب کلیر شوي او راځو اوس یو څو نورو خبرو ته بیا هم څه پوښتنې ازادانه کمنټ باکس کې کوی شئ واتساپ نمبر باندې میسج کوی شئ انشاءالله کوشش کوو چې ستاسو مشکل جوابونه حل شي او نور مخکې لاړ شو تاسو مایند سیټ کلیر وي ښه او دلته وګوره what are all the smart money concept ټول مربوطه چې smart money concept کې دي هغه کم یو دي ګوره دې ځکه صرف زر د نمونه علامه بیا په انشاءالله راتلونکي ویډیو کې په هر یو باندې به انشاءالله علیحده ویډیو راځي ځکه چې هر یو کې موږ سټریټیجي لرو تخنیک لرو شاید دې ځکه څو نمونه موږ نه میس هم شوي یا به را روانو ټاپکونو کې به خپل کور کوو بیا هم چې ما نه کوم میس کېږي تاسو ما ته واتساپ باندې یا کمنټ باکس کې میسج کوئ چې زه په هغې باندې زما توجه وي که یو ویډیو دو ویډیوګان نه پس ته مثال پلین کې زما یو څو ویډیوګانې نه هغې نه پس حتما ستاسو ټاپک باندې زه ویډیو جوړوم صحیح ده ښه ګوره د اپډیټډ ایډوانس اس ام سی آرډر بلاک دی صحیح شو دا دی صرف آرډر بلاک دی یو پکې مهم چې دی آرډر بلاک دی آرډر فلو دی
اډر بریکر بلاک دی. دا بریکر بلاک د اډر بلاک چې کله بریک کیږي دې ته وایي شارټ کټ دی. خو زه خیر بیا راتلونکي کې دې باندې سی ایکسپلینیشن ټول ډیټیل سره کوو. پرایس اکشن باندې خو انشاءالله به سپلای ډیماند باندې هم پوهیږئ. پرایس اکشن خو پوهیږئ دا اوس پورې ما څومره ویډیوګانې ویلي دې ته پرایس اکشن موږ وایو. صحیح شو په دغې کې ټیکنیکل انالایز کې چې ما ویډیوګانې کړي دې ټول ته موږ پرایس اکشن وایو. دا پرایس اکشن خو هماغه تیر ویډیوګانې چې ما کړي دا پرایس اکشن وایو. او دا اوس چې کوم شروع دی سیریز دا اوس سمارټ منی کنسپټ شروع شو نو دې ته موږ سمارټ منی کنسپټ وایو. صحیح شو دې ټول نوم سمارټ منی کنسپټ شو او د دې پرایس اکشن خو موږ ویلیم دی او راتلونکي کې ان شاء الله دا سمارټ منی کنسپټ سیریز پوره کو بیا به پرایس اکشن نورې سیریز هم پاتې به هم وایو. د خیره صحیح ده. ښه ګوره سپلای ډیماند باندې به ان شاء الله پوهیږئ. سپلای ډیماند هم په سمارټ منی کنسپټ کې پکارېږي او موږ ورته په پرایس اکشن کې موږ چې تېرې ویډیوګانو کې موږ ویلي دي پرایس اکشن کې هغې کې ورته موږ څه وایو هغې کې ورته موږ سپورټ یا ریزسټنس وایو. هغې کې موږ سپلای ډیماند هغې ته هم وایو خو سپورټ ریزسټنس موږ ډېر استعمالو. صحیح ده. خیر دې باندې مې چې ټول باندې ایکسپلینیشن ویډیوګانې شته دی راځي به د خیره په هغې باندې به څه ایکسپلینیشن کوو. ښه مارکیټ سټرکچر دی. مارکیټ سټرکچر څنګه بلډ کېږي څنګه جوړېږي هغه هم پکې مهمه دی په پرایس هغې کې سمارټ منی کنسپټ کې SMC کې. ویلیوم پروفایل معلومو. لیکویډیټي سټاپ هانټ معلومو چې لیکویډیټي څومره دلته چېرته ده. لیکویډیټي هم دې ته موږ وایو چې انسټیټیوشنل دلته اوس څومره انویسټ کړی زیات یې کړی کم یې کړی نو هلته لیکویډیټي هم زیاتېږي او کمیږي. نو موږ لیکویډیټي پول چې دلته اوس پول جوړېږي یعنې لیکویډیټي اوس انویسټران رښتیا انسټیټیوشنل چې دی هغوی دلته اوس ډېر زیات شی کې انویسټ کوي لګیا دي یا موږ ته چې احساس کېږي هلته موږ یو څه اندازه لرو نو هغې د وجې لیکویډیټي پول جوړېږي نو هغې نه موږ استفاده کوو. او ویک آف چې دی ویک آف سره همدغسې ډېر موضوعات څه نور هم پاتې دلته ما نور کې نه دي رسولي نو هغه انشاءالله په هر باندې علیحده علیحده ویډیوګانې جوړو نو په هغې باندې به څه ډیټیل سره اګزامپلو سره چارټ کې اګزامپلو سره ګرافیکل اګزامپلو سره ټول سره به انشاءالله څه ډیفاین کوو او کوشش کوو تر څو تاسو سمارټ منی کنسپټ باندې څه کلیر پوه شئ. بیا هم څه مشکلې پوښتنې ازادانه کمنټ باکس کې کولی شئ. زه کوشش کوم تاسو پوښتنو ته جواب درکړم او سمارټ منی کنسپټ باندې هم تاسو صحیح کلیر مایند سیټ خلاص شي او تاسو وکولی شئ سمارټ منی کنسپټ نه پروفیټ اوچت کړئ او په مارکیټ کې یو ښه پروفیټیبل ټریډران ځان جوړ کړی شئ. بیا هم تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.